د انعکاس میډیا ګرانو لیدونکو او اورېدونکو سلامون. هیله ده چې رګ روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د خبریاله ناول له دوهمې برخې سره حاضر شوم. تمه ده چې دا برخه به هم راسره تر پایه واورئ. شاید زما د پیښې نشرات په ژوندۍ بڼه په ټلویزیوني خپرونو کې خپاره شي. که مور او خویندې مې دا حال په ټلویزیون کې وویني، زړه به یې ودرېږي. ژر یې وسلوال کس ته وویل د پولیسو مشر ته زنګ وکړه، تاسې چې څه وایي زه یې منم. د پولیسو مشر ته هغه خبرې کوم چې تاسو یې غوښتنه لرئ. د پولیسو مشر نمبر روغ شو. رڼا په ژړغوني غږ قومندان ته وویل قومندان صاحب، د پیښې نشرات لکه چې په ژوندۍ بڼه دي. د خدای لپاره زموږ د کوڅې برېښنا پرې کړئ. که مور او خویندې مې زما په برمته کېدو خبرې شي، زړه به یې وچ وي. هغه د زړه او شکرې ناروغۍ لري. له دې خبرې سره رڼا غرۍ ونیولې شوه. سترګې یې له اوښکو ډنډ شوې، ستونی یې راډاک شو، د خبرو کولو ځواک یې نیمګړی شو. په میز ایښی دستمال یې راواخیست، خپلې اوښکې یې پرې پاکې کړې، بېرته یې خپل همت را ژوندی کړ، د خبرو توان یې وموند. قومندان ته یې وویل قومندان صاحب، تاسې مه ورخطا کېږئ. زما مرګ او ژوند د دې وحشیانو په لاس کې نه دی. زما ژوند د هغه چا په لاس کې دی چې زما په تن کې ستا ساه ښکته پورته کوي. زما په اړه فکر ونه کړئ او نه زما سره او نه زما په سر د دغو ځناورو خبرو منلو ته چمتو شئ. ما به خدای وژغوري، او که ونه هم ژغورل شم، تقدیر به مې د ژوند پاڼه ژېړه کړې وي. نو پروا یې مه لرئ، ځکه ولس په ما د حق لري چې زه ورته ځان قرباني ورکړم. که ووژل هم شم، یوه رڼا به خاموشه شي. ګوندې زما وژنه سل رڼاګانې نورې وزېږوي او د ډېرو مظلومو د وژلو مخنیوی وشي. ماته مې له ژونده هم دا مهمه ده چې که مور مې یو ساعت هم زما په برمته کولو ناوخته خبره شي، له ما سره به مو لوی کومک کړی وي. رڼا د نورو خبرو لپاره ژوره ساه واخیسته، خو خبرو کولو ته وخت پاتې نه شو، ځکه چې د وسلوالو برمته کوونکو مشر په مخابره کې پر خپلو ملګرو غږ وکړ. هلیکوپټر زموږ د لوړ پوړیزې ودانۍ پر سر کېناست. سرتېري د وزر لرونکو مرغانو په څېر ترې راکوزېږي. اوس ګواښ لا پورته طرف دی. هغوی غواړي چې په هر قیمت تر رڼا ځان راورسوي او هغه زموږ له منګلو وژغوري، خو د دوی سرتېرو ته اجازه ورنه کړئ چې تر خپلې موخې راورسېږي. د وسلوالو د مشر خبرې په خوله کې پاتې شوې، ځکه چې مرمۍ یې په ټنډه سریخ شوه. لنډ مهال له پاسه د هلیزونو نه د بوټ نینو په څېر د مرمیو درزا په سر واخیستل. وسلوال پوه شول چې دا کمانډو ځواکونه د هغو سرتېرو په څېر نه دي چې دوی مخکې په لاندې پوړ کې له پښو وغورځول. دوی باوري شول چې د برېښنا ته ورته تیز عملیات کوي، ځکه خو یې د مقاومت مورال شیبه په شیبه کمزوری کېده او د دوی کسان یو د بل پسې د مرمیو ښکار کېدل. صحنه ترې خالي کېده. له وروستۍ کس نه نوره لاره ورکه شوه. رڼا یې د سر په ویښتانو کې ونیوله، پر میږ یې د ماچۍ میل ورکېښود، یو داسې پناه ځای ته یې یوړه چې هلته یې د ډال په توګه وکاروي. څو دقیقې نه وې وتلې چې کومانډو ځواکونه رڼا وسلوال کس ته په 10 مترۍ کې ودرېدل. کومانډو وسلوال کس اړخ د ویشتلو په موخه وسلې په ځخه کړې، خو هغه ځان پناه کړی و. یوازې وسله یې ښکارېده چې د رڼا سره ته یې نیولې وه. رڼا د کومانډو سرتېرو په لیدو هیله مندې سترګې د هغوی په څېرو کې ونیولې. له خوښۍ په لیمو کې اوښکې ډنډ شوې. د کومانډو ځواکونو ډلې مشر په قهرجنه لهجه پر وسلوال غږ وکړ. ورته یې وویل بې غیرته، ایله دې په مېرمنو زور رسېږي. نارینه و ته بهر راووځه چې د ژوند په خوند دې پوه کړي. لا هماغسې په خپل ځای کې پټ سنګر یې نیولی و. ډلګي مشر بیا غږ وکړ ته نه پوهېږې چې زموږ تورو سرو ته څوک د زیان رسولو هڅه وکړي، موږ ته سزا ورکوو. تسلیم شه، کنې داسې به دې ودرېدوم چې خپل مرګ رانه په زارۍ وغواړې.
وسله وال کس یې په ځواب کې ګواښرنده وویل که د رڼا ژوند غواړې نو وسلې په ځمکه کېږدئ ما ته د وتلو لار راکړئ که نه له امانه مخکې به د رڼا پر سر مرمۍ ښخې شي. کومانډو کسانو د هغه په وارخطایۍ پار د هغه نورې چغې هم وکړې. د مرګ ګواښونه یې ورته واورول خو هغه خپله تېره خبره تکراروله. ویل یې زما له مرګ مخکې به مو خبریال مري. زه ستاسې په اخطارو نه ډارېږم او نه تسلیمیږم. د کومانډو سرتېرو یو او بل ته وکتل. ډلګي مشر ته یې وویل موږ بله لار نه لرو. وسلې باید په ځمکه کېږدو ځکه چې د رڼا ژوند موږ ته تر هر څه مهم دی. دوی خپلې وسلې په ځمکه کېښودو ته لا نه وې رسولې چې شیندلې ماغزه او وینه له چت سره پیوند شوې. ټولو یو بل ته حیران وکتل. وارخطایي په یو بل کې سترګې خښې کړې. ټولو فکر وکړ چې رڼا یې وویشته. عملیات ناکام شول. هر څه په اوبو لاهو شول. رڼا هم زبون وهلې ولاړه وه. لنډ مهال وروسته د رڼا برمته کوونکي لکه د ونې برغنډ د هغې له څانګې سره ولوېد. نښان ویشتونکي په خپله مخابره کې غږ وکړ. ویې ویل مه وارخطا کېږئ د خفګان څه نه دي شوي. د رڼا برمته کوونکي وسله وال مې خلاص کړئ. د ټولو الوتو رنګونو ته وینه ورغله. له خوښۍ یو پر بل غېږ کې ونیول. د رڼا له روغتیا ډاډمن شول. هغې له 5م پوړ راښکته کړه. امبولانسونه ولاړ وو خو رڼا روغتون ته له تللو ډډه وکړه. ویې ویل زه ښه یم که له ما سره ښه کوئ نو کور ته مې ورسوئ. د مور څنګ ته ځه. مخکې له دې چې مور مې زما له پیښې خبر شي ما باید وویني. د رسنیو استازي هم خورا ډېر راغلي وو ځکه د دوی یوې هم مسلکې د خمر په خوله کې د ژوند خطرناکې شیبې شمیرلې او ژغورنه یې د دوی ته له ډېر ارزښته خالي نه وه. کور ته له تګ مخکې خبریالان پرې راټول شول او د څو جملو ویلو هیله یې ترې وکړه. رڼا له خپل جیبه دستمال راواخیست. د خپل مخ وینې یې پاکې کړې تر څو د انساني قاچاق ډلې د زور زیاتي نښې له لیدونکو پټې کړي. خبریالانو ته یې په لنډو الفاظو کې وویل زه یو خبریالی یم. په حقیقت کې د ولس ژبه یم. د هېواد د ستونزو په راپورته کېدو کې د خلکو د زړه اهتزاز یم. خو یو شمېر د انسانیت په جامه کې وحشي ځناوره غواړي دا اهتزاز ودروي. دا غږ چوپ کړي. د ولس دا ژبه ودروي. هیله یې ده چې په دې هېواد کې چې کوم وحشي کړنې دوی ترسره کوي باید په وړاندې یې څوک ونه درېږي او نه یې په وړاندې اواز اوچت شي که نه د تل لپاره به یې بې غږه کړي او له منځه به یوسي. خو زه د حق اواز خاموشۍ ته نه پرېږدم. که مو څوک په مرګ ګواښي او یا مو د ترور هڅه کوي وژني مو او زموږ له منځه وړلو اراده لري هېڅ پروا یې نه لرو او نه دا کار زموږ په رسالت کې کومه اغېزه کوي. د یوې رڼا په له منځه وړلو دا بهیر نه درېږي او نه زموږ د څپان د بهیر په وړاندې داسې کړنې کوم خنډ رامنځته کولی شي. هغوی که دا هیله لري چې له موږ به میدان ور خالي شي د هغوی دا هیله خوب دی. د خیال دی دا محال دی. دوی غواړي موږ وویروي خو زموږ په زړونو کې د خدای ویره مسلک د ژمنتیا او له ولس سره دومره مینه ده چې د دوی ویرې ته پکې ځای نه دی پاتې شوی. رڼا غوښتل نورې خبرې وغځوي خو د خبرو په منځ کې چوپ شول. له لورې سره یې سترګې وګنډل شوې. سترګې یې نه رپولې خو د اوښکو غټ څاڅکي د ګریوان په لورې څڅېدل. ټول ولاړ خلک اړ شول د رڼا سترګو نظر په لوړ وګوري. له کتو سره سم یې ولیدل چې یو څوک په خیلوسۍ په اوچتو ګامونو د رڼا په لور را روان دی. د لیونو په څېر تک ژړ زبېښلی مخ لري. په وارخطا څېره او راوتلو سترګو له دوی د یو ورک کاس په لټه کې دي. په لومړي سر کې خو ټول حیران شول چې دلته څه روان دي خو د روان کاس په رانږدې کېدو ټولو احساس کړه چې د رڼا مور د خویندې او کوچنی ورور په داسې حالت کې دوی په لور په اوچتو ګامونو لار لنډوي چې د مور پلونه یې په ګریوان کې پروت دی. د مور ناسم او ویرېدلی حالت ټول خلک خفه کړل. د هغه له لهانده او بګراوه کړنو هر چاته د مور د مینې کیسه کوله. د خپل اولاد په مینه کې د جنون تر بریده ویرېدلې مورکۍ راورسېده او له خپلې لښتې لور نه یې غېږه کې ګډه کړه. زړه ته یې نږدې کړه. بار بار یې په مخ او ټنډه په داسې حالت کې ښکلوله چې د هر ځل ښکلولو سره به یې په وجود کې هم ژور نظر غورځوه تر څو یې د پیښې له لاسه پر وجود ټپونه وویني. کله چې د رڼا په غېږ زړه موړ شو تاو شوي لاسونه یې ترې لرې کړل. بیا یې ښکته پورته ورته وکتل. په ژړغوني اواز یې ورته ویل لورې ډېره یې ووهلې د هغوی هېڅ رحم در باندې نه راته.
رڼۍ د ډاډ هڅه وکړه، ورته یې وویل مورې هر څه سم دي، ما ته هېڅ زیان نه دی اوښتی. خدای ستا دعاو له برکته له هغو وحشي خلکو وژغورلم. خو ته چا خبره کړې؟ مور یې ورته وویل لورې یو ناڅاپه مو په غیر معمول ډول برېښنا لړله. لږ وروسته له بهر څخه د ماما زنګ وکړ، ویې ویل رڼا چیرې ده؟ ما ځواب ورکړ هغه دفتر ته تللې. بیا یې وویل تاسې له کومه کوره مه وځئ، د هغوی په دفتر کې څه ګډوډي پېښه شوې، زه چاته زنګ کوم هغه به یې کور ته راولي. نور یې ټلیفون پرې کړ. د دې خبرې په اورېدو اسمان او ځمکه راباندې راغله. په ځان نه یم پوه شوي چې په څه ډول تر دغه ځایه راورسېدم. رڼا خپله مور له لاسه ونیوله، ورته یې وویل ځه مورې کور ته ځو، نورې خبرې هلته کوو. دوی کور ته لاړې. د رڼا د خپل وجود په وینه رنګ شوي جامې بدلې کړې. بیا یې د خپلې مور څنګ ته راغله، ویې ویل مورې نن مې په خپلو سترګو لیدل چې ستاسې له دعاو فولادي دیوالونه راته جوړېدل او هرې بلا ته به د سپر په څېره درېدل. مور یې خبرې ورپرې کړې، مخ یې ترې واړه. ورته یې ویل زه له تا خفه یم. ولې؟ ته طب پوهنځۍ ته بریالی شوی وي، هغه دې ونه وایه. څه به ښه و چې اوس دې د انسانانو روغتیا پالنه کولی، ولې دې ژورنالیزم ته ځان رابدل کړ؟ له دې سرخوږي دې څه غوښتل؟ رڼا په خندا شوه. خپلې مور ته یې د قناعت په پار وویل مورې زه دا در سره منم چې زما مسلک له ننګونو سره مال دی، خو زما مسلک له طبابت څخه زر ځله ډېر خیر رسوونکی دی. طبیب د یو انسان ژوند ژغوري، خو ژورنالیست بیا د ټولنې ژوند ژغوري. طبیب یو انسان ته د خدای په مرسته نیکه مرغۍ وررسوي، خو ژورنالیست بیا د ټولو ښه راتلونکي په لټه کې دی. لورې خبرې دې منم، خو زموږ په هېواد کې د هر څه د ځان په بیه کېږي. دلته خو د بیان ازادي نشته. دلته چې څوک د چا ګټې وننګوي یا د چا د فساد بیرغولی پورته کړي د مرګ سزا ورکول کېږي. دلته انصاف نشته. زور حاکم دی، ټوپک برلاسی دی او ټوپک له مرګه پرته نور څه کولی شي. موږ پرته له تا څوک لرو؟ که خدای مکړه ته ونه اوسې د دې کور پالنه به بیا څوک کوي؟ ته په دې خوښه یې چې مور دې بیا د ګدایۍ له لوښې سره د هر کور دروازه وټکوي؟ رڼا یې په خوله لاس ورکېښود، ورته یې وویل ګرانو اورېدونکو دا و د خبریال ناول دوهمه برخه. تر بیا راتلونکې برخې تاسې په پاک او مهربانه رب سپارم.